بله ورځ مې یو اورېده بدبخته انسان، بېوقوفه انسان چې کله ته سهار پاسې او په نهار باندې 2 دانې عجوه کجوره وخوري، نو که د ورځې بیا ته زهر وڅښې نو ته به مړ کېږي؟ نه. د عقل نه خلاص انسان هغه د حدیثو د بخاري پورې خندا کوي. او یو حدیث ذکر کوي، تاسو هم چېرته کلیپ اورېدلی، نور خو سوچه یو لکی نشته، پوره ځناور دی. ځکه چې ته یو عالم ته کښېنه چې تا په دې حدیث پوهېږي. وایي ګوره بخاري کې حدیث کې راغلی دي چې 2 دانې سار کې په ناره باندې د عجوه کجوري وخوري، نبي علیه السلام فرمایي نو تا باندې به بیا زهر اثر نه کوي، زهر به تاله ضرر نه درکوي او جادو. نو بیا څه وایي؟ ګوره ورته ښه د حدیث کم مطلب بیانوي، چې کم مطلب یې دی درته اوس زه بیانوم. دغه ځناور ته دعوت ورکوم چې الله ته توبه وباسه، کني الله به دې ذلیل او رسوا کړي. بیا څه وایي؟ وایي بس وایي صحیح ده که نه چې بخاري کې دا راغلي دي، بس زه زار رالم، ته به سار کې د عجوه سارې 2 کجوري وخورې او زه دله زار در کوم دا وخوره. د دې حدیث دا مطلب دی بدبخت، د حدیث دا مطلب دی. کم عالم دا مطلب بیان کړی؟ دا ماته ووایه. د دې حدیث دا کم مطلب چې ته بیانې په غلط انداز، داسې خو په قرآن کې هم ډېر ایتونه دي چې یو سړی به غلط مطلب بیانوي، چې د موسی علیه السلام مور خپل بچی په صندوق کې واچو، سیند ته یې وغورځو، تیم سیند ته وغورځو، که نه شا په قرآن باندې عمل وکړه که نه. د قرآن کې هم ډېرې خبرې شته. د دا مطلب دی. قرآن کې الله رب العالمین نبی علیه السلام ته فرمایي انا کفیناک المستهزئین، زه تا لپاره کافي یم د دې خندا کوونکو نه، دا څومره مشرکان چې دي او ستا دشمنان دي، زه دې کافي یم. بل ځای کې ورته الله رب العالمین فرمایي انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، الله وایي زه ټولو رسولانو مددګار یم، مدد یې کوم. بل ځای کې ورته الله فرمایي والله یعصمک من الناس، الله به دې د خلکو نه بچ کوي، څوک تاله ضرر نشي درکولی. نبی ته الله په قرآن دا قرآن خبره درته کوم، قرآن کې ورته الله وایي څوک ضرر نشي درکولی. نبی علیه السلام ولې زخمي شو په احد کې؟ ضرر یې ورکړو، سر یې پرې مات کړه. نبی علیه السلام سر مبارک نه وینې روانې دي، په مخ مبارک کې په دې اننګي کې د خود کړۍ ننوته، غاښونو ته اړم شوه، صحابو چې راایستله غاښونه شهیدان شو، وینې روانې دي. په طایف کې په کاڼو ویشتلی شو، په خیبر کې زهر ورکړی شو. نبی علیه السلام باندې تکلیف راغی، نو بیا خو نعوذ بالله ظالمه په قرآن هم اعتراض وکړه چې ګوره دا قرآن یو ځای کې الله ته وایي، د الله نبي ته وایي چې ای نبي زه دې د خلکو نه بچ ساتم، او بل ځای کې خلک ورله تکلیفونه ورکوي. د دې دا مطلب نه وي بدبخته، ځان پوهه کا. ځکه مونږ وایو چې څوک منکر حدیث دا منکر قرآن دی. د دې حدیث مطلب دا دی چې د عجوه کجورو برکت دا دی، الله پکې دا اثر اچولی دی. ولې؟ ځکه زار خوړل خو حرام دي. د دې حدیث دا مطلب یې که نه نعوذ بالله لکه دا ظالم یې چې وایي چې ته عجوه کجوري وخوره بیا زار وخوره پته به ولګي. نو دې معنا خو دا ده چې نبي علیه السلام یو طرف ته خلکو ته ویل چې عجوه کجوري وخورئ، بل طرف ته حرام خورئ. زار خوړل خو حرام دي، نبي چاته وایي چې حرام وخورئ. قرآن کې الله رب العالمین چې موږ ته کله د طعام تذکره کوي څه وایي؟ فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. طیبا ټکي ته ګوره، الله څه فرمایي؟ خورئ د هغه رزق نه چې الله دله درکړی حلال. بیا حلال سره یو بل ټکی وایي، څه ټکی وایي؟ وایي طیبا. طیبا څه معنی؟ پاک. پاک معنی دا چې بدن له فایده ورکوي. نو زار پاک دي؟ زهر پاک دي؟ د حدیث دا مطلب نه دی بدبخته چې عجوه کجوري وخوره نو بیا زار خوره. د دې مطلب دا دی چې کوم انسان د دې پابندي کوي چې سار کې په نهاره 2 دانې عجوه کجوري خوري او ورسره سار او ماښام اسکار کوه، نو دکه چېرته یو زهري لسیس ټک درکړو، تاله به دومره ضرر نه درکوي لکه بل چې ورکوي. د حدیث دا مطلب دی. په خبره پوه نه شوئ؟ لکه چې بیا یې ووایم، د حدیث مطلب دا دی نبی علیہ السلام فرمایي د عجوه کجورو کې الله دا اثر اچولی دی. دا د مدینې خاص کجوره ده او ګرانه وي او وړه غوندې توره کجوره ده چې دا سار کې ته په نهاره 2 دانې وخورې، د دې د برکت نه به که ته چېرته مار وچیچلې، لړم وچیچلې، مچۍ وخوړلې، بل زهري لسیز، نو چې بل له څومره ضرر ورکوي دومره به تاله نه درکوي، تا باندې به د هغې اثر د زارو کم کېږي. او دا خو میډیکل هم دا وایي، راشه ساینسدانانو په دې تجربه کړې ده. ته خو سرکوزی، ته خو نه په قرآن پوهېږې، نه په حدیث پوهېږې، او جاهل مرکبې، او نه په دین پوهېږې او نه په ساینس پوهېږې. راشه ساینسدانانو چې په دې کومه تجربه کړې همدغه خبره ثابته کړې. ویره دې نبي په هغه زمانه کې چې نه لیبارټري وه، نه ساینس ایجاداتو، نه میډیکل تحقیقاتو، دې نبي چې دا کومه خبره کړې واقعي د عجوې کجورې کې داسې اثرات شته چې د زارو اثر کموي، د زارو ضرر دا کموي. د حدیث دا مطلب دی. احادیث سره لوبې مه کوه چې پې نه پوهېږي، یو عالم نه تپوس وکړه چې پې نه پوهېږي، هغه چاله لاړ شه چې الله ورله د دې مهارت ورکړی د احادیثو.
چې تا پې پوهېږي چې د حدیث څه مطلب دی. او دا خو لا دا عجوه کجوره ده په دې سبزیانو کې، په دې فروټو کې او په دې ډرای فروټو کې داسې څیزونه شته چې تاسو وګورئ میډیکل ساينس ثابته کړی چې تا هغه خوري ستا بدن کې زهریلا اثرات ختمیږي، کینسر مخه نیسي، کینسر اثرات کمیږي د هغې سره. داسې بوټي شته ترخه ترخه چې تا هغه استعمال کې ګوره بوټی دی. نو د دې مطلب دا دی چې تا ته یو ډاکټر داسې ووایي، مثلا یو ډاکټر تاله لیکچر درکړه چې یاره دا سیز دا سیز دا سیز چې خورې که نه نو دې سره ګوره د دې کینسر او د دې زهرو اثرات کمیږي. نو د ډاکټر مطلب دا دی زهر خوره، دا بوټی خوره بیا ورپسې زهر خوره. زناوره د دوه خپو زناوره د ډاکټر دا مطلب نه دی. نو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا مطلب نه دی. په حدیث اول ځان پوهه کا بیا خلکو ته بیانوه. دا ته د نبی علیه السلام په حدیثو خلک بدګمانه کې نه د په پیغمبر یې بدګمانه کې، ځکه په حدیثو اعتراض ډایرکټ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض دی. دا خلک دی بس هره خبره په خپل عقل تلي، ځان نه فلسفران جوړ کړي دي. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو کله هم د وحي خبره دا خپل عقل باندې تلل نه دي پکار. چا چې په عقل دین تللی دی دا تباه شوی د تباهۍ اولنۍ دروازه دا ده.